د دارالمان ماڼۍ ته. نو دا زما شاته بې وینې ده، دې خواته یو تعمیر دی، نه پوهېږم چې دا تعمیر دی. ښایسته ویو لري، ډېره ښایسته ساحه لري. دغه ځای باندې ښه پراخه ساحه ده، شنه ښایسته ځای دی. ښه شاوخوا ټوله چمنۍ ده. هم مازدیګري ټیم دی، یو هم ریاض ده. نو داسې ډېر ځای څخه به نو بیا پارک ته معلوم سي. ځای ده نو هېڅوک خبر نشي کولی. ډاکټر صاحب څه مې ځینې ښه شاک. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرمه چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. مازدیګری دی او راغلي یو د دارالمان ماڼۍ ته. نو دا زما شاته بې وینې دا د دارالمان ماڼۍ تعمیر دی، وینې په د کامره کې معلومیږي. نو هغه نور تاریخ خو دا شیان تاسو تر ما ښه پوهېږي، هغه بیا تاسې وګورئ یا به در معلوم وي. نو زه به دا شاوخوا دارالمان ماڼۍ در باندې ووینم. نو تاسو راځئ راسره تعقیب وي. دې خواته یو تعمیر دی، نه پوهېږم چې دا څه شی دی، او دې خواته دارالمان ماڼۍ ده. مکمل تعمیر دی، بیخي یو غټ تعمیر دی، ښایسته ویو لري، ډېره ښایسته ساحه لري شاوخوا. دغه ځای باندې ښه پراخه ساحه ده، شنه د ناستې چمنیان دي. د ناستې چمنیان بیخي ډېر لري، او دې خواته دا وینې داسې ښایسته مخه لري ماڼۍ. راځئ داسې به مو زه وګرځوم شاوخوا. هغه بل طرف ته به ورسو، دا طرف خو مو ولیده. ماشاءالله ښایسته ځای دی، بیا هوا ډېره ښایسته هوا لري. ګوره ښایسته ښایسته چمنیان لري. خو د کابل مې ځینې معلومیږي لوکسه هوا لري. ډاکټر صاحب راځه. داسې ډبرې یو شانې پکښې لګولي دي، بیخي یو مخ ښایسته ځای دی. دروازو ته یې وګورئ، ته دننه څه شي دي پکښې بنده ده، چې بنده نه وای بیا به دننه مو راغلي وای. یو خواته کابل هم ځینې معلومیږي. هره به زه داسې پر راوګرځېږم شاوخوا. مهدي خانزاد صاحب دوی هم ولاړ دي. اوس به ولاړ سو، چمنۍ اوبه دی، بېرته ځینې را وګرځېدم. داسې وینې ساحه یې شاوخوا ټوله چمنۍ ده، او پر دې سر باندې ډېره ښایسته نقشه ده د دې ماڼۍ. راځئ داسې به ولاړ سو، شاوخوا به پکښې وګرځېږو. هغه هلته دی یو نفر ویلی وایي زما څه عکس واخلئ، بیا بېرته وایي راواستوئ. هم پارک دی، هم ښه لوړه نقطه ده. دا دې ګوره راخیږي. هغه نو ماڼۍ ده، باره دا شاوخوا ساحه ده. داسې ورباندې را وګرځېدو، چار طرفه چې ده
د ماڼۍ ټوله چمنیان دي و ګلدانونه دي و او موږ هم په داسې یو موسم کې ورته رالو چې هم مازدیګري ټیم دی او هم وريځ ده نو داسې ډېر ښایسته موسم دی او مخکې داسې لږ څه دوړې باران داره کم اوس وريځ لږ لږ پاته ده داسې یو موسم دی وینې نه داسې به مو زه پر دا ماڼۍ شاوخوا راوګرځوم باره به نو بیا د خیره سره ځو صرف دا ماڼۍ تر اوسه ما هم نه ولیدلې او غوښتل مې چې په تاسو یې هم ووینم او دا دې تاسو مې هم راوستله دې خواته نو د کابل ښار پروت دی او زه هم دا خوا به د شهرک اجنبي خوا یې ځینې یې راپورته سوي دي پر ځینې یې مخامخ باندې یا دروازه ده د ماڼۍ دروازه ده راځئ یو وارې مو لوړ وخېجوم دلته دا ځینو کې په یو وارې لوړ وخېجو لاندې ځای څنګه معلومیږي ځینو کې به مو لوړ وخېجوم له دې ځای څخه به نو بیا پارک ته معلوم سي وینې لاندې د پارک ساحه ده دا هغه ماڼۍ ده دننه چې نو نه پوهېږم چې شی به یې کې پکښې هغه نو ماته نه رامعلومېږي خو د باندې ساحه به یې در باندې ووینم هغه دی وینې دا ماڼۍ سر په دا چمني کې ناست شوه ښه خوندور راوا ده بیخي په زړه وینې دا رقم چمنیان دي ټول بس ما او ډاکټر صاحب هم وګرځېدو خانزاد صاحب دی هم راسره و هغه داسې تر موږ یو څه مخته راونډ وهی نو بس دا وه دارالمان ماڼۍ ښایسته مازدیګري په موسم کې که څه هم ولاړ بیا لږ کوچنی خو دا ساحه د غونه وه چې بس په تاسو مو ولیده څنګه ځای دی ډاکټر صاحب او ځینې مې د ډاکټر صاحب سره ډاکټر صاحب سره مې ځینې ښه ښه عکسونه هم ونیوله اوس مې په عکسو کې د لږ تجربه پیدا کړې ده نو بس خدای پاک دې وکړي چې تاسو ته د کابل سیریز دا ځینې ځایونه نو د دې وارې مې کوشش وکړي چې هوټلونه مارکیټونه داسې په پښو ګرځېدم په هر ځای کې هغه مې در باندې ولیدله نو خدای پاک دې وکړي چې ستاسو خوښ سوي کمنټونه سبسکرایب او نظر مو حتما راسره شریک کړئ نو تر بیا ښه وخت ښې چارې بای بای